ولسمشر راتلونکي یوه میاشت کې د 40,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غني تیره شپه له کرونا سره د مبارزې کمیټې له غړو سره په کتنه کې ویلي دي چې راتلونکي یوه میاشت کې د 40,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د معلوماتو تر مخه نوموړي دا امر د ملي پراختیا شرکت ته کړی دی چې په یوه میاشت کې د 40,000 کسانو ته زمینه برابره کړي. همداراز د ملي پراختیا شرکت مشر عبدالرحمن عطاش ولسمشر غني ته په خپله وینا کې ویلي دي چې هغوی 40,000 کسانو ته د کار پیدا کولو پلان ترتیب کړی دی او ډیر ژر به یې عملي کړي. د عطاش په وینا د 40,000 کسانو د ګمارنې پروسه به راتلونکې اونۍ په کابل او هرات ولایتونو کې پیل شي او ژر به نور ولایتونو ته هم وغځول شي. ولسمشر غني په داسې وخت کې د 40,000 کسانو ته د کار کولو زمینه برابرولو خبر کوي چې تازه د هرات او کابل ولایتونو کې د کرونا وایرسو د مخنیوي له امله کرنټین شوي دي او د دولتي ادارو د 3 اونۍ رخصتي ورکړل شوې ده. که څه هم په نړۍ کې ډیری هیوادونه کرنټین دي، خو په افغانستان کې بیا بېوزله کورنۍ په حکومت نیوکې کوي چې هغوی د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري او حکومت یې لاسنیوی نه کوي، نو دوی ته په د کرنټین پر مهال ژوند ډیر سخت شي. که څه هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو او نورو خلکو د بېوزلو او غریبو هیوادوالو د لاسنیوي ته ټټر ډبولی او له یو شمېر خلکو سره یې د خوراکي توکو مرسته روانه کړې ده، خو په افغانستان کې ډیری خلک بېوزله دي او که حکومت د دې خلکو چاره ونه کړي نو د کرنټین پر مهال به له سخت حالت سره مخ شي. ملګرو، دا زموږ تازه راپور. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.